السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست. هر ځای چې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست. بیا هم مازدیګری دی، داسې په چکر راوتلی یم، نو دا شاوخوا به وګرځېږو. اراده خو مې د لو-ویالې غاړې ته ده، وبه ګورو چې کومې خوا ته ځو له خیر سره. راځئ نو راسره پاتې سئ، ولاګ تر پایه راسره وګورئ. دا هم بس په وسپاینو مینه کې یم فعلا. دا د اول عینو مینې څخه دا لاره تللې ده دومې عینو مینې ته، د ویالې غاړې ته وتلې ده. دا نو ډېره ښایسته لاره هم ده، شاوخوا ولي وو، شینګیا هم ورباندې زیاته ده. یو وارې به ولاړ شو بیا د لو-ویالې غاړې ته، چې که یو څه هوا برابره وه یو ځای به کښېنو، او که نه وه بیا به دغه شاوخوا وګرځېږو. اوس هم د تقریبا راورسېدلم، رش و کش هم زیات شوی دی. دا بغل ته به ودرېږم چې څنګه حساب دی. یاران لمبیږي بس نو هوا ګرمه ده، غوټه وهي. دې خوا ته دا ټوپان هم پراته دي، په دې باندې زما خیال خلک اوبازي موبازي کوي. دې خوا ته خلک لمبیږي، بغل ته به سم ورته ودرېږو، یوه ګړۍ به خوند پر واخلو. یو ډیپس یې پکښې ووالی، دې خوا ته هم رش زیات دی. خلک لمبیږي. زما خو نن اصلا اراده وه چې ما ول د دغه خوا ته ولاړ شم، د سیمانو په لو خوا ته، داسې د ویالې غاړه وګورو، ځکه هغې خوا ته هم رش و کش زیات دي. نو یو خو لږ ناوخته دی، ناوخته راووتم. خلکو مرغان هم راوړي دي د ویالې غاړې ته. دا ورته چونېږي، بس دی ورته ناست دي. بس نو اوس فعلا مو اراده داسې شوه چې یو ګړۍ د ویالې په غاړه کې کښېنو. نو راځئ یو ګړۍ به د ویالې په غاړه کښېنو، د اوبو انجوای به تاسې هم وکړئ، موږ هم هغه بعده به بیا یو بلې خوا ته له خیره سره چکر شو. په دا اوبو کې به یو لاس ماس هم پرېږدو. خوا ته بیا لمر دی مخامخ، چندانې نه راځي. ګړۍ به دلته کښېنو، ځکه اکثره خلک چې تاسې وینئ زما شاته، دلته خلک هم ناست دي. نو
ګړۍ به د دې انجوای وکړو. د اوبو غاړه که څه هوا یخه ده، ګرمه ده ډېره، هوا ډېره ګرمه ده، د اوبو څخه لږ یخه هوا راپورته کېږي نو ښه خوند کوي. ماشاست به تاسو وینئ چې والم ډېره ډکه ده ماشاءالله. موږ به هم یو ګړۍ انجوای وکړو، تاسو ته به هم یو شاټ ماټ ته ښکاره کړو دې ځای. د دې وروسته به نو بیا بلې خوا ته ولاړ شو. هوا ډېره لوکسه ده، ډېر خوند کوي، د اوبو یخوالی راپورته کېږي. چې راوتمه کور مې ومې کوي که نه زړه مې غواړي چې یو اودس پکښې وکړم. اودس نه وي یو لاس ماسک به ورته پرېږدو پکښې. لمر هم په لوېدو شو، نو اراده مو ده چې ولاړ شو یو ځای. نن به مو یو جومات ته بوځم، که چیرې موقع وله دننه د ویډیو کولو خو وبېکو، که نه د باندې به در باندې ووینم. ډېر زما فیورټ مسجد دی، ډېر لوکس مسجد دی، ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی ماشاءالله. ولاړ به شو ماښام جومات به ورې وکړو، نو تاسې به مسجد هم ووینئ، نوی جوړ شوی دی. په تېر بلاک کې ما د ولې څه لږ معلومېدی، ما لږ رازوم کوي که چیرې د دننه امکان و، ځکه اوس د جومات وخت دی ماښام، نو دننه به یې ښکاره کړو، که نه د باندې خو به ووینئ. موږ به یو جومات وکړو ورې، نو راځئ راسره پاتې شئ. راځئ نو ولاړ به شو د جومات په طرف باندې. یو جومات به هم وکړو خیر سره. دې طرف ته بیا د دې لو-ویالې هم ډېره ښایسته شینګیا ده په عینو مینه کې، چې دا وینې دا طرف دا اکثره توتان دي. راځئ نو ماښام لمر هم تقریبا ولوېدی. خیره سره بس دا د جومات طرف ته، جومات که چیرې امکان و د دننه څه باندې وبې وینمه، ځکه د جومات وخت دی اوس. فکر نه کوم چې زمینه برابره شي چې دننه ویډیو درته وکړم، خو د باندې څه که امکان و در باندې وبې وینمه. ډېر لوکس مسجد دی، زما ډېر خوښ دی. اکثره وخت زه کوشش کوم مازدیګر و ماښام هغه مسجد ته ځان رسوم. اکثره خلک اوس راغلل لمبېږي، ځکه دا وخت هوا یخه شي، اوبه ښه خوند کوي، اوبه هم یخې، لمر هم ولوېږي، سړی توروي هم نه، ډېر لوکس خوند کوي. دا پل بیا موږ چې اوس په راوړو دا د کشلۍ جدید په نامه دی. دا پل خاص د کشلۍ جدید په نامه مشهوره دی. د مخامخ هم یو دانه ښایسته مسجد جوړېږي، دا به وینئ. بس خو د مسجدانو الحمدلله په عینو مینه کې کمی نشته. دغه بل هم مسجد دی، دا
انارو باغ دا بله ورځ په بل ولاګ کې مې هم در وښوی ښایسته باغ دی ماشاءالله انار خو زه په سترګو وینم چې تاسې په کیمره کې وینئ که یا دا به بیا احمدشاه ابدالي مسجد دی هغه مخامخ مسجد ته ورځو له خیره سره ماښام جومات به هم پکښې وکړو تاسو به هم را سره ووینئ چې څنګه مسجد دی ښه ده یو څو منټه اذان ته پاته دي غیبي واده هم په مخه راغی وخت مو کار کوي واده هم په مخه راغی دلته به ورتاسو دا مسجد ته دننه خو ځکه د اذان وخت دی دلته واده هم دی وارې وله دا واده به تېر سي دا نو ماشاءالله دننه هم دغونه ښایسته مسجد دی داسې لوکس مسجد دی چې کوچنی دی یو څه په مساحت په لحاظ خو نور ماشاءالله ډېر ښایسته مسجد دی مسجد چې دی ډېر ښایسته مسجد دی ماشاءالله دننه یې ډېر ښه مصارف پکښې کړي دي ډېر ښه خوند کوي که څه هم په مساحت په لحاظ باندې یو څه کوچنی دی نو نور د ښایست په تمامه ده ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی ماشاءالله بیا که یو ورځ له خیره سره د ورځې په اوږدو کې کوم چیرې موقع پیدا کړه بیا به دننه هم ورولمه چې دننه یې در باندې ووینم ډېر ښایسته جوړ دی دننه او اوس خو د جومات وخت دی د ماښام د جومات وخت نو خلک بد وړي نو په دې خاطر کنې اوس ورتلم یو ورځ به له خیره سره موقع پیدا کړو بیا به دننه هم وګورو نو جومات مو وکړی له جوماته بعد داسې یو ځای کښېنستلو چې هلته برق نه و نو له هغه ځایه اوس راولاړ سو خدای دې وکړي چې تاسو نن ولاګ څه خوند اخیستی او مسجد مو لیدلی مسجد عظیم شان ښایسته مسجد و نو تر یو بل ولاګه پورې چې بیا ستاسو سره وینمه ښه وخت ولرئ هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ او په تلو تلو کې چینل د سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ ډېره مننه د الله په امان